دسپین بولدک د جګړې وروستی حال. امنیتي ځواکونه د دسپین بولدک د بیا نیولو د عملیاتو پر مهال له لږ پرمختګ وروسته بیرته په شا شوي دي. امنیتي او دفاعي ځواکونو نن سهار د دسپین بولدک ولسوالۍ د بیا نیولو عملیات پیل کړل، خو تر لږ پرمختګ وروسته بیرته په شا شوي دي. قسم اړوند چارواکي او مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر امنیتي سرچینو په ژواک خبري اژانس ته وویل چې عملیاتي کاروان له لږ پرمختګ وروسته له سپین بولدک څخه را په شا شوی دی او د بیا عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. یوې امنیتي سرچینې د چیني غوښتلنومې یاد چې په ژواک خبري اژانس ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو نن سهار وختي د پیل شوو عملیاتو په لړ کې تر سپین بولدک ولسوالۍ مخکې لاړل، خو له سختې جګړې وروسته بیرته په شا شول. د ده په خبره په مخامخ جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. د دغې سرچینې په خبره د امنیتي ځواکونو په برید کې د وسلوالو طالبانو د نیمروز ولایت د سرې قطعې قمندان ملا یعقوب، د سپین بولدک نظامي مرستیال ملا مجاهد، د سرې قطعې قمندان حافظ صدیق وژل شوي او دوه نور قمندانان ملا عامر او حبیب ټپیان شوي دي. په همدې مهال خبریال او وقاص دانش صدیقي چې له رویټرز خبري اژانس سره د پټو ژورنالیست په توګه کار کاوه او کندهار ته د جګړې او عملیاتو د خبري کوښښ لپاره ورغلی ووژل شو. امنیتي سرچینې وایي نوموړی د سپین بولدک ولسوالۍ د بیا نیولو د ځانګړو عملیاتو له مرستیال ډګروال صدیق قرضي او یو بل سرتیري سره یو ځای د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. سرچینه زیاتوي کله چې امنیتي ځواکونو سپین بولدک ته داخل شول، دانش صدیقي د دې ولسوالۍ د بازار په څلورلارې کې د عکسونو او ویډیوګانو په اخیستلو بوخت و چې د طالبانو تر هدفي برید لاندې راغلل. د دې پیښې په خپاره شوو عکسونو کې دانش صدیقي د جسد د ډګروال صدیق قرضي او یو سرتیري له جسدونو سره یو ځای لیدل کېږي چې یو ځای پراته دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.